یوې ورځې امام صادق علیه السلام یو کس ولیده چې هغه لمونځ کوي خو لمونځ د دې طریقې سره کوي چې څنګه رکوع ته لیري چې رسیدلی نه وي همغسې بیا اوچات شي، همدې طریقې سره څنګه سجدې ته لیري رسیدلی نه وي بیا اوچات شي، بس ډېر تیزي یې سره دا حرکاتونه کوي. نو امام صادق علیه السلام کافي حد پورې ورته سوچ وکړ، هغه نه وروسته ځان ته یې راوغوښته، پوښتنه یې ونه وکړه چې دا حرکات دې طریقې سره لمونځ دا صرف همدا اوس تا وکړ بیړه دی که همدا تا عادت دی عمر نه ته همداسې کوې؟ هغه ورته یایي چې نه دا خو زه ډېر عمر نه کله نه چې زه دا لمونځ کوم نو زه همدې طریقې سره لمونځ کوم، بس زر زر رکوع ته لیرم چې رسیدلی نه وم بیا راوچات شم، داسې سجدې ته چې رسیدلی نه وم بیا اوچات شوی وم، دې طریقې سره خو زه عمر نه دا طریقې سره لمونځ کوم، همدا هم طریقه دی. نو امام صادق علیه السلام ورته یایي چې ما نیکه علي علیه السلام زمانې کې همدې طریقې سره یوه کس لمونځ کول، ما نیکه علي علیه السلام هغه باندې راغی او دې حالت کې لمانځه کې یې ولیده، نو همدې طریقې سره هغه ځان ته راوغوښته، هغه ته یې ویلو چې دې طریقې سره لمونځ ته کوې، اوس همدې دوران کې که ته مړ شوې دا طریقه تا بدله نه که، همدې وخت کې ته مړ شوې همدې طریقې کې وې نو تا ته د اسلام مرګ نه نصیبېږي. یهودي نصراني پته نشته کوم دین کې ته مړېږې خو اسلام دین کې تا ته مرګ نه نصیبېږي. نو ته په کار دی خپله دا طریقه بدله کړې، دې دپاره چې ته که کله مړ کېږې چې اسلام مرګ باندې مړ شي نو دا طریقه ته پرېږدې، د خدای حضور کې ډېر ادب و احترام سره ودرېږې، ډېر ادب و احترام سره ټیټېږې، ډېر ادب و احترام سره سجده لګوې ورته پروردګار عالم حضور کې، دې طریقې سره ته لمونځ کوې نو الیب تا ته د اسلام والا مرګ نصیبېږي. قدرمنو کتونکیو د پروردګار عالم حضور چې پروردګار عالم ډېر عظیم ذات دی، انسان ته پکار دی چې هغه حضور کې ولاړ وي، ډېر ادب سره ډېر احترام سره پکار دی د هغه در کې ولاړ وي، او څومره پورې انسان نه ممکنه دی غوره توجه سره خضوع و خشوع سره انسان پکار دی لمونځ وکړي. امام صادق علیه السلام ورته یایي چې ټولو نه لوی غل دنیا کې کائناتو کې ټولو نه لوی غل هغه کس دی چې هغه لمانځه کې غلا کوي. لمانځه کې غلا څنګه وي؟ لمانځه کې غلا هغه همدې طریقې سره وي لکه کومې طریقې سره ته لمونځ کوې چې رکوع ته رسیدلی نه وي بیا اوچات شوی وي، سجدې ته رسیدلی نه وي بیا اوچات شوی وي، دا داسې کس هغه د دنیا ټولو نه لوی غل ثابت کیږي. نو دا پروردګار عالم باندې دا طریقه ډېره بده ارسي